9 د اکتوبر 2015 کال د شپې 9 بجې د کابل ښاریان په خوب ویدول چې د تور پنجاب الوتکې په کابل برید کوي. د پاکستان د رسنیو په وینا چې دا یو هدفي برید و. پاکستان دعوا کوي چې په دې برید کې دوی د ټي ټي پي مشر په نښه کړی. خو وروسته ټي ټي پي مشر د یو غږیز پیغام د خپرولو سره د پاکستان دا دعوه دروغ ثابته کړه او ویل یې چې زه ژوندی یم. 9th of October, the Pakistani media and the world started saying that Pakistani jets had bombarded Kabul and said that I had been killed. اصلا په دغه برید کې عام وګړو ته مرګ ژوبله اورېدلې او د ټي ټي پي ډلې ته کوم زیان نه دی اورېدلی. Tolo News estimates that a number of civilians have been killed and wounded in the Pakistani airstrike. دا د پاکستان لومړی ځل نه دی چې د افغانستان په خاوره تعرض کوي. د ملي دفاع وزارت وايي د پاکستان د هغه وایي برید ځواب به ورکړي چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ یې کړی دی، خو په لومړي ځل یې کابل په نښه کړی. 2 ورځې وروسته طالبانو د دفاع وزارت خبرګون ښیي او داسې ښیي چې عملاً دوی جګړې ته ورښکته شول. دا چې د دې جګړې تر شا لاملونه او پټ رازونه څه دي، د نړۍ بل قدرتونه ولې غواړي چې دلته یوه بله جګړه جوړه کړي، په دې ویډیو کې پرې په تفصیل غږیږو. پاکستان است. پاکستان برای یک لحظه حاضر و آماده نیست که در کناری از یک افغانستان قوی، نیرومند، آزاد، مستقل با قدرت وجود داشته باشه. خدای پاک پاکستان یو اسلامي ملک دی، جمعي طاقت ده. اوس کفار کوشش کوي چې دغه ملک هم خراب کړي. الله تعالی د دې تدبیرونه خراب کړي، د اسلامي ملک حفاظت وکړي او نور چې war now going between Pakistan and Afghanistan. Millions of lives. Now, in all fairness, good Taliban, bad Taliban, good terrorism, bad terrorism. वो हमारे हीरो थे. ठीक है. ये जो हक्कानी है. که اوسنی سیاسي او استخباراتي وضعیت ته وګورو، واقعا چې د ولس نه پکې لاره ورکېږي، ځکه دومره ضد او نقیض تحلیلونه، خبرونه او پروپاګند خپور شوی دی چې د خلکو نه د جګړې ماهیت او د استخباراتي لوبې شوم پلانونه هیر کړي دي. حتی زمونږ پوه خلک چې سیاسي پوهه او کافي درایت لري هم په یو ډول کشمکش کې اچولي دي او نه پوهېږي چې کوم پلو ونیسي. ولس هم په دوو کې حیران پاتې چې کوم مسیر وټاکي. یو خوا په وطن باندې توره تیاره راغلې، د جهل لښکر حاکم دی، او له بلې خوا د تور پنجاب د ظالمانه برید لاندې راغلی دی چې په نړیوال سټیج کې څوک د پوښتنې هم نه لري. که د تاریخ د حافظې نه درته ووایم، د پاکستان د جوړېدو نه راپدې خوا پاکستان هیڅکله افغانستان ته ښه نیت نه دی لرلی. تل یې د خپلو شومو اهدافو د رسېدو لپاره په افغانستان کې یو ډول تشنج رامنځته کړی دی او هیڅکله یې دا نه دي غوښتي چې افغانستان یو خپلواک، قوي او مترقي هیواد شي، ځکه یو قوي افغانستان د پاکستان د بقا لپاره یو ستر خنډ دی. په دې حالت کې افغانستان د خپل قلمرو پوښتنه کوي، د ډیورنډ حقوقي مسله به بیا رابرسېره کوي. که غواړئ د ډیورنډ په اړه پوره معلومات ترلاسه کړئ، زما دا ویډیو در سره کتلی شئ. دویم د افغانستان د اوبو مهارول دي. دریم د افغانستان جغرافیوي موقعیت دی. څلورم زموږ طبیعي زیرمې او بشري منابع دي. که په دې ټولو وغږیږو، دا لیست ډېر اوږدېږي او ویډیو به ډېره اوږده شي. په دې به زموږ ټیم درته یوه بله ویډیو ترتیب کړي. اوس بیرته راګرځو خپل اصلي بحث ته. پاکستان همیش د خپلو اهدافو د رسېدو لپاره افراطي نیابتي ډلې روزلي دي او بیا یې د دې لپاره چې افغانستان تخریب کړي زموږ هیواد ته رالیږلي دي. مجاهدین، القاعده، طالبان او اوس داعش، دا ټولې ډلې د دې لپاره جوړې کړي دي چې په افغانستان کې هغه حکومتونه چې د خلکو په خوښه او اراده رامنځته شوي دي، دوی لپاره تل سرخوږی جوړ کړي. او موږ غواړو چې کابل ته ولاړ شو او کابل کې اسلامي حکومت اعلان کړو. तालिबान वो मुजाहिदीन थे बहुत है ना, पहले CIA थी, फिर ISI बनी, फिर मुजाहिदीन बनी, फिर तालिबान बने, फिर अलकायदा बने, अभी पता नहीं क्या बन रहे हैं बाजौर में और इलाकों में. او هر ځل چې د افغانستان د حکومتونو لږ څه په پښو درېدلي دي، پاکستان د خپلو ډلو په واسطه د افغانستان دا دولتونه راپرځولي دي چې په وروستي ځل یې د اګست په 15 2021 کال موږ ټول شاهدان وو. که لږ یې درته نور هم واضح کړم، پاکستان د امریکا په خوښه د خپلې نیابتي ډلې په واسطه د افغانستان یو قانوني او منل شوی دولت راوپرځاوه. د جمهوریت د سقوط په دویمه ورځ د پاکستان د استخباراتو مشران کابل ته راغلل او خپله دغه بریا یې د چایو پیالو په پورته کولو سره ولمانځله. طالبانو ته کابینه وټاکله، د پاکستان د سفارت لخوا نورو ادارو ته هدایت ورکول کېده، خپله سفیر به د نظارت لپاره نورو ادارو ته تلو. دا نو په دې معنا ده چې افغانستان عملاً د پاکستان د اشغال لاندې راغلی دی،
د افغانستان امنیتي، دفاعي او استخباراتي ټولې ادارې منحل کړې. د افغانستان د ملي اردو نظامي تجهیزات ثقیله او خفیفه سلاګانې په رڼا ورځ د ډیورنډ د کرښې اخوا واړولې. په سیمه کې پیاوړي کمانډو او د ځانګړي ځواکونو قطعات له منځه لاړل او پرسونل یې په مختلفو شکلونو ترور شو. د پاکستان استخباراتو د امنیت په ریاست کې خپل زندانونه جوړ کړل، د امنیت کارمندان یې په نښه کول او چا به چې د پاکستان خلاف غږ جګولو مړی او ژوندی به یې ورک شو. د امیر خان متقي سفر به مو د دښمن کور ته په یاد وي چې هلته یې ویل افغانستان یو پیاوړي اردو ته ضرورت نه لري. نو دوی دا تعداد لکاو ته ورساو، مصرف هم له بهر نه و. د افغانستان لپاره باید یو داسې پوځ وي چې د افغانستان څومره اړتیا ده. د هماغې اردو کمانډو ځانګړو ځواکونو زور و چې پاکستان زموږ خاورې ته چپ هم نشو کتلی، ځکه یې په طالب منحله کړه. پاکستان په دې پوه شو چې طالب په دې شکل داخلي او بهرنی مشروعیت نشي ترلاسه کولی، نو یوه بله لوبه یې په کار واچوله. خپل اړیکې په ظاهرا د طالبانو سره ورانې کړې تر څو وښایي چې طالب خودمختار او خپلواک دی. بیا یې د یو نوي جنګ پروپوزل امریکا ته وړاندې کو. Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, you know. اول یې TTP د افغانستان په مختلفو نقطو کې ځای پر ځای کړه. بیا یې نړیوالو ته دا وښودل چې پاکستان د ترهګرۍ ښکار دی. بیا یې په طالبانو دا ورواړول چې دوی د TTP حمایت کوي او دوی ته یې پټنځایونه ورکړي دي. इन लोगों को जो उनको पनाहगाहें मुयस्सर करते हैं, चाहे वो हमारी सरजमीन पे हैं या वो अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर हैं. خو دا هر څه طالب سره په پلان شوي دي. دا عین هغه لوبه ده لکه څنګه چې اسرائیلو د فلسطین سره وکړه. حماس یې جوړ کړو، بیا یې حماس فلسطین ته ولېږلو، په فلسطین یې مسلط کړو او بیرته یې په مقابل کې عملیات شروع کړل. او په دې باندې د فلسطین خاوره لاندې کړه. دا کار روسانو د احمد شاه مسعود سره هم وکړو. اول احمد شاه مسعود ورته جاسوسي وکړه، بیا یې د جهاد لپاره پلان ورکړو او وروسته روسانو ویل چې د ټولو نه زیات تلفات دې موږ ته اړولي. په دې باندې پاکستان یو ډول جواز ځان ته ترلاسه کړو چې د افغانستان په خاوره باندې نظامي حملې وکړي. که لږ په سړو مغزو فکر وکړو پوه به شو چې پاکستان څومره یوه مغلقه لوبه په څومره مهارت مخ ته وړي. اول یې طالب خپلواک او ملي خوځښت معرفي کړ، بیا یې په ولس کې ورته محبوبیت پیدا کړو. دا هماغه طالب دی چې 4 کاله کېږي د افغانستان د خلکو بشري حقوق یې تر پښو لاندې کړي دي. د جمهوریت په 40 کلنه دوره کې طالب په هیڅ څه صرفه ونه کړه. پل، پلچاک، سړک، ښوونځی، روغتون، عامه ځایونه او حتی تر دې چې د خلکو د ښادي او جنازو ځایونه هم په امن نه ول. خو اوس پاکستان غواړي چې په دې جګړې سره طالب ته په افغانستان کې ډیر محبوبیت پیدا کړي او هغه ټول جنایت له خلکو نه د یاده وباسي. باسواده او سیاسي درایت لرونکي طبقه هم وپاشله او په خلکو کې داسې یو ډول ذهنیت حاکم کړو که څوک د طالب خلاف خبره کوي معنا دا د پاکستان طرفدار دی او د ملي ګټو خلاف دی. دلته باید یو وضاحت ورکړم، هر افغان چې د افغان مور شیدې رودلې وي دې تجاوز ته باید چپه خوله پاتې نه شي. دا په ښکاره زموږ په خاوره تجاوز دی. هر افغان باید دا وغندي. زما هدف دا دی چې موږ باید د خلکو مبارزو ته غلط تعبیرونه رانوړو. که څوک د طالب خلاف خبره کوي هغه د پاکستان طرفدار نه دی بلکې نه غواړي چې بیا یو ځل نړیوال جنګونه خپل وطن ته راوړي. The Taliban will pay a price. بله دا هر کله چې د هیواد اصلي بچي واک ترلاسه کړو د پنجاب نه به د ذرې ذرې حساب اخلي. خو دا هغه وخت ممکنه ده چې موږ یو قوي دولت ولرو کوم چې د خلکو په خوښه او اراده رامنځته شوی وي. د سیمې په سطحه باید موږ یوه قوي اردو او استخبارات ولرو چې د پنجاب هر ظلم ته باید ځواب ووایي. خو طالب دا شی نه غواړي. دا کومه ورځ چې په وطن راغلی د دې لامل هم طالب دی. لکه 20 کاله مخکې چې افغانستان ته نړیوال جنګونه راوړل اوس بیا غواړي چې افغانستان د ترهګري جګړو مرکز وګرځوي. خو دا ځل باید اجازه ورنکړو چې زموږ په خاوره څوک تعرض وکړي، زموږ ملي ارزښتونه د پښو لاندې کړي، زموږ طبیعي منابع ولوټي او یو ځل بیا افغانان ګاونډیانو ته مجبور کړي. یو بل دلیل چې موږ وایو دا یوه جوړه شوې جګړه ده. که تاسې د هند او پاکستان جګړه وګورئ، کله چې هند په پاکستان بمبار وکړو او خپل انتقام یې واغستو، پاکستان په دې اړه معلومات رسنیز نه کړل تر څو نړۍ ته وښایي چې دوی ګټونکي دي. که تاسې غواړئ په دې موضوع ښه پوه شئ زما دا ویډیو در سره کتلی شئ. خو بل خوا طالب سره په جګړه کې ځان د جګړې قرباني معرفي کوي او د دې جګړې هره ویډیو خپروي تر څو طالب ته یو ډول تبلیغ یا پبلیسیټي وکړي چې دې ته په سیاست کې ریورس سایکالوجي وایي. تاسې خپله فکر وکړئ. مخپټ ملاحبت الله هر هفته د جزئي مسایلو لپاره فرمانونه صادروي چې د ولس نه نور بشري حقوق هم سلب کړي. په 4 کالو کې د پاکستان خلاف یوه خبره هم نه ده کړې. هر کله چې پاکستان په افغانستان باندې برید کوي دا د خپل لوړپوړو چارواکو سره په کمرسوړه کې پټیږي او د دې ډلې وایان بیا وایي چې برید شوی نور خیر و خیریت دی.
ځکه دا ولس خو دوی ته خپل ولس نه ښکاري. طالب نه د افغانستان د راتلونکي په قصه کې دی، نه د افغانانو ښه ژوند او نه د افغانستان ملي ګټې ورته مهمې دي. طالب فقط د یو هدف لپاره جوړ شوی دی او هغه هدف دا دی چې افغانستان د پاکستان په خو ته وغورځوي، دا ملت وځپي او پرې نږدي چې په خپله خوښه او اراده یو نظام رامنځته کړي. اصلا د دې زرګري جګړو هدف هم دا دی چې خلک په احساساتو کې راولي او د طالب سره یې ودروي. په دې سره به طالب ته د ملي سمبول جامه ور واغوندي او پوره افغان ملت به یرغمل کړي. د یو ځوان په صفت زما غوښتنه دا ده چې خپل صفونه پاشلو ته مه پرېږدئ. دښمن ډېر مکار او چالاک دی. Mr. President, I would like to salute you. ځان د سیمې او نړۍ د حالاتو خبر وساتئ. هر تحلیل چې کوئ ټولې خواوې یې وسنجوئ. ستاسې هر نظر او فکر باید د افغانستان او افغان انسان په ګټه وي، په دې هیله چې په افغانستان کې یو خپلواک او د خلکو په خوښه نظام رامنځته شي. تاسې خپل نظرونه راسره ولیکئ. خوشحاله کېږم چې ویل ولم. تر بیا ښې چارې.